افسر صاحب په خیر راغلی. خیر په خیر سجاد صاحب په خیر راغی. کینه ما خو دې منشي ته ویلي وو چې سجاد صاحب ډېره موده پس زما ډېرې ته را روان دي. یو څو د ګلونو هارونه خو به دې راوړي که نه؟ په خوله دې وینا د ګلونو ده خو دوړېږي ترې ناظري. او د تندي په آینه کې دې راته صفا صفا ښکاري. سجاد صاحب دا ستا غلط فهمي ده. جابر خان خو په تا باندې ډېر مهربانه دی. سره زمونږه د مهربانۍ شاته مقصد راته ښکاري. او دا زما غلط فهمي نشي کېدی. سجاد صاحب لکه د توتي سترګې مه بدلوه. څو کاله دې په دې بلې ناسته کړې ده او دانه دې خوړلې ده، نو بیا انکار د کمې خبرې. سجاد صاحب د مخکې افسر سره سره ما ستا خیال هم ساتلی دی. سجاد صاحب ګورې اوس هم زه انکاري نه یم. یوازې په دفتر کې سرکاري ملازمین ستا حکم نه مني. د هم حکم منو ته ډر کوه. د سلمان صاحب اډر زما اډر دی. نوره د ځنګل نه غلا بنده کوي. افسر صاحب دا مه هېروه ته په داسې ځای کې ناست دی چې دلته انکار ګناه ګڼل کېږي. ها سزا ډېره سخته ده. بس بس چې بله خبره ونه کړي. زه سرکاري افسر سره سره یو پوښتنه مې وه او د بدای جواب په بدای ورکول راځي. سجاد صاحب دلته تا ته مونږ د روټۍ دعوت درکړی دی، د جنګ نه. تا خوښه یو روټۍ به وخورو، روټۍ تیاره ده. زه روټۍ خوراک نه صرف دې خبرې له راغلی یم چې زه نوره د بېایمانۍ دانه نه خورم. بس دا واخله. نه 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 دا ولې کاشي یار؟ ول دا دومره آسان کار دی څه؟ پهله خو هغه زړه بقایا ختمه که که نه. ورکه یار تختی خو نه در بکی کنه خو کاشي حساب ورته وښیه کنه چې زړه بقایا څومره ده. ولې ده ته پته نه ده چې پوره 50,000 دي. وکاشي چې پوره 1 لک شي که نه نو هم زه به یې در کوم یار. ولې تا په ما باندې اعتبار نشته؟ ټیک ده مال خو در کوم خو که پیسې دې را نه کړې نو بیا به درنه پکې بل څه غواړم. ټیک ده یار چې څه غواړې نو هغه به درکم. څه به ترې نه غواړې کاشي خو صفا ورته ووایه که نه. واخله پوره 10,000 روپو دي. گزاره کوه جابر خانه گزاره. تاسو به خپل ځان بیمار کړئ. منیره
اخر زه څه وکړم دې دواړو خو ماله چل نه راځي موږ سره یو لار ده چې دغه دواړه د مخې نه لرې کړو هغه دواړه خو د خپلې مخې نه لرې کړي د خپلې ازادۍ ټولې لارې به بندې کړي منیره نو زه څه وکړم زما خو په یو هربم نه چلي تاسو هسې لګئ په ځنګل کې څه پته لګي چې هغې دواړه د چا د ګولې ښکار شو ګولۍ خو به وچلوئ ولږ خیال کوئ ولې چې ګاډم په ځنګل کې پرته دي جابر خانه هر قدم به اوس لږ په خیال اخلي بابا تاسو ولې پریشان یې څه خبره ده بچې زه یې خبرې په سوچ کې اچولې کمې خبرې په سوچ کې اچولې بابا بچې د کلي څو کسانو د عمران په لاس کې سګرټ لیدلې دي خیر خو چې زه تا په فون راغوښتم او تا سره یو ضروري خبره کول غواړم د مشرانو غیر موجودګۍ کې زه تا سره یو خبرم کول نه غواړم ښه نو تا سره د مشرانو کوم نوم شته او ولې به راسره د مشرانو غم ني خو ستا دا خبرې ما ته د طنز نه ډکې ښکاري خیر خو دی عمرانه ته د نیمې شپې چېرته ګرځې د دې تپوس حق تا له چا درکړی دی پلې ترور بیبي ما درنه د تپوس حق واغوستو بیا مانا داسې تپوس ونه کې عمرانه دا خبرې ما ته صرف ترور بیبي کړې دي بل څوک نه دی خبر عمرانه هغه ستا باره کې ډېره فکرمنده ده زه ماشوم نیم خپل ښه و بد ډېر ښه پېژنم دې سوچوړې مې مسله چې عمران د نشو په دلدل کې پریوزي نه بابا ما ته د خپلې ترور زوی معلوم دی د هغه خو د نشو نه سخت نفرت دی بابا هسې نه چې چار د هغه په سر تاسو ته چغلي کړي کېدای شي همداسې ولې چې زما همدا یو خوری دی او زه نه غواړم چې په هغه باندې څه تکلیف راشي یا څه په نشو کې پریوزي د علاقې ماحول اوس ډېر خراب شوی دی زه په عمران ډېر زیات یریږم بابا تاسو بالکل فکر مه کوئ که خیری هیڅ به هم نه وي الله دې وکړي الله دې عمران د بدو نشو نه او هر بد کار نه په امان کې وساتي الله دې وکړي چې عمران د نشو نه لرې زه ډېر خوشحاله شم آمین ثم آمین
ګوره منیریا ما تا ته ویلي که نه چې بس تا ونه مني جابر خانه غشي همیشه د لندې په زور باندې سفر کوي او چې ترکمې د سجاد په شا باندې د سلمان صاحب لاس وي که نه نو سجاد خو بیا د ایماندارۍ چاربیت یې وایي که نه یار د غشي او د لیندې دا یارانه خو به ما ته ډېره ګرانه پرېوځي زه څه وکړم د ځنګلاتو د منسټر نه پې راتاو شه دا سوچ زه هم کوم سوچ نه عملی کار وکړه عملی کار چې په سکون کې شي ته غم مه کوه منیریا چې زه بې سکون یم که نه په والله چې دا دواړه هم رانه سکونونه ویني بیا ستا خوا دې خوا خبرې که نه نو ما ته ووایه زه منسټر صاحب ته ټلیفون وکړم ولې هر ماښام ما سره په کالم کې ناست وي سادي ته ماته دا ووایه چې هغه ځمکه اوس هم ستا په نوم ده که نه زما په نوم ده خو قبضهدار پې نور خلک دي څه مطلب دا چې ستا څه خیال دی چې ما دا کور کلی ولې پرېښی دی د دې جایداد د لاسه زما خپل ترونه زما دشمنان شو بس ما صرف دونو کو چې ځان مې بچ کو او دلته مې ځان رو رسولو څه مطلب که خپل وي او که پردي جایداد یې رانه قبضه کو او زما دشمنان شو ما هیڅ نشو کولی نه نو دا جایداد اوس پردو ته پاتې کیږي که خپل وو که پردي صرف زما د جایداد وږي وو او ما هیڅ نشو کولی زه به ستا د جایداد تپوس کوم زه ته خو به زما د جایداد تپوس وکړې خو زما په اړ کې به د غیرت په نوم باندې هغوی تا سره دښمني شروع کړي هغوی به اوس هم ستا په تلاش کي هغوی به همدغه وایي چې چېرته به چې ختم یې کړو نه په زور یې د ځمکه اخیستې ده که نه په زور به ترېنه ځمکه اخلم زه تا داسې غیر قانوني کار ته نه پرېږدم موږ به د قانون نه مدد غواړو ګوره په زور یې د ځمکه اخیستې ده که نه او په زور به ترېنه ځمکه اخلم هلکه هی هی وتښتېدو که نه چې دا د معاشري دشمن به څوک و خو ځه خدای خو به یې په ګوتو راکړي چېرته
غمه شه مال به در ورسي او او ښه زبردست ایک نمبر مال به در ورسي ښه او 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 دغه فکر مه کوه بالکل چې دغه فکر ها وبشي بغمه شه بغمه ها وبشي دا ټیک ده ښه اوکې السلام علیکم وعلیکم سلام دا وخت نه کا داسې دي منشي د دې میاشتې حساب کتاب د نه کا د مزدورانو تنخواګانې د خوراک خرچې او د مشرانو کاریانې دي چې کار نه کېږي نو ګټه به د کمې راشي نه کا منشي مزدوران کم کا او مشیندري واپس کا او باقي مزدورانو ته ووایه چې کټایي پارو کوي لا اول خو کټۍ کېږي نه ولې چې ځای په ځای په ځنګل کې ګډ خواره دي او که کټۍ کېږي نو دارو کټۍ زر نشي کېدی منشي نو بیا زه څه وکړم ورځ په ورځ مې نقصان سیوا کېږي د سلمانو د سجاد د بدلې غم وکړه د بدلې غم او نه کا چې ختمولی نه شو نو بدلولی خو شو که نه او داسې به نه سیخ وسوځي او نه کباب عمرانه بچی خیر خو دې که نه تا دا ور دومره په تندی ولې بند کو او ته داسې ساه ساه ولې مورې پولیس را پسې دي پولیسه ولې دا څه کړي دي چې تا پسې پولیس شو یلکه عمرانه تا ته ویم که نه حال ولې نه وې خاموشه ولې هیڅ نشته مورې نه نه څه خو خامخا شته بس که کو بل سیګریټ بس کې نه نه ماړه په یو څه کېږي یو بلم یو نفس بل او بل نفس بل څنګه اشنا چې څومره سکې کمی نشته نن خو د سیګریټو نور هم ډېر زیات خوند را پرېښی دی و عمران خانه چې څومره اسکې نو خوند یې یو په زړه کېږي یا لکه ګوره کش پسې کش وها کور ته پکلو کې نیمه ګنټه پاتې را یو سیګریټ پکې بلم څکلی شي
خو شته ستا دا حال هسې داسې نه دی څه چل شوی دی هر راته ووایه سهال درته ووایم مورې څه درته ووایم عمرانه مورې وړې خبرې نه لویه مه جوړوه ستا په خوله د پولیس نامه بچې دا وړه خبره نه ده خو مې درته ووی چې علاقې ته پولیس راغلی دی وسې خلک تنګوي زه ترې نه کور ته راغلم هر څه خو مې درته وویل که نه مورې ولې طبیعت دې خراب دي څه نه اسې دا مری مې لږه خوږېږي نه که طبیعت دې خراب وي خو ډاکټر له به دې بوزم د ډاکټر ضرورت نشته معمولی مسله ده څه مسله ده تروټ مسله ده د مرې ضرورت نشته که نه نمبر بدلوالم انټي والو ته به دې بوزم که نه پلیز هیڅ مسله نشته دی خدای پاکه ته څه د ماشومانو په شان انکار کوې ماشومان هم چې که نه د ستن نه یا د میډیسن نه به یېرېږي زه داسې کوم چې تا له اوبو او میډیسن راوړم ښه دې سره به د مرۍ لږه ټیک شي زما خبره واوره دا واخله داسې به وکړي چې نن ته په کور کې خیر د پخلی مه کوه د بازار نه به هر څه تیار راوړو ښه هغې دواړه ښځه او خاوند ما په چوټې کړي دي ډېر وخت وشو چې کلي ته نوتلې ما یې لاړ به شي صحیح خبره ده دا دښمني هم ډېر عجیبه شی دی ګوره څومره ښایسته ځوانان دي که نه او دلته په ښار کې دې کورونو کې په نوکرۍ باندې مجبوري بس الله یې د هر چا مشکلات حل کړي آمین ها نو لکه اوس یې ما پسې څه راواستې زه د چا غلام نیم چې د چا په وینا به تا پسې راځم زه خو ستا په یولو لې راغلی یم او بیا ځنګل کې چاستوګ نه کې نو دا زمرو سره به دښمني نه یاري کې یاري ما له د ځناورو مثالونه مه راکوه زه انسانیت پیژنم حیوانیت نه او پاتې شوه په ځنګل کې دا ستوګنې خبره نو زه په ځان کې د ځنګل دا ستوګنې سور لرم زه دا تپوس کولی شم چې د تنخوا مطلب څه دی مطلبونو پسې به هغه څوک ګرځي چې څوک یې په مطلب نه پوهېږي خو زه ترې نه خبر یم د تنخوا مطلب دی د تن ښېګړه چې صرف د یو تن ښه پې کېږي د تنخوا دومره پیسې نه چې ملازم پې ټول ارمانونه پوره کړي پته ده راته کم وخت به چې ما حرامه خوړه نو ما ته به زما تنخوا ډېره کمه ښکارېده ګزاره پې ډېره ګرانه وه خو د حرامو نوړی سکون ته نه یم پرېږدی اوس د ایماندارۍ نوړی زما سکون زما خوب او زما آرام جوړ شوی دی زما په تنخوا زما د تن ښېګړه خو څه چې زما تنخوا مانه تېریم ده ښه سوچ پې وکړه